د شلو کالو مسافر یو بېوزله سړي له یوې پېغلې سره واده وکړ. د سړي لاس ډېر تنګ و. په کلي کې یې خواري غریبي کوله، مګر ګزاره یې نه پرې کېده. هماغه و چې د لومړي بچي له زېږېدو وروسته د خواري مزدوري په تکل په اوږد سفر روان شو. له مېرمنې سره یې په دې وعده وکړه چې 20 کاله ورته کښېني، او که یوه ورځ هم پرې واوښته نو بیا ورته اجازه ده چې خوښه یې کښېني او که پرېږدي یې. سړی په سفر ووت او یوه میاشتنی زوی یې له خپلې مېرمنې سره یو ځای پرېښود. یو لرې هېواد کې له یوه ژرندې والا سره مزدور شو. د ژرندې څښتن هم ورسره خوښ و. په دې کې څه کم 20 کاله تېر شول. سړي د ژرندې څښتن ته وویل: زه غواړم بیرته خپل هېواد ته لاړ شم او غواړم پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تېر کړم. مګر د ژرندې څښتن ورته وویل: نه کېږي، یو څه وخت نور هم راسره کار وکړې. مزدور خپله کیسه وکړه او ورته ویې ویل: له مېرمنې سره مې 20 کاله وخت ټاکلی. که چیرې یوه ورځ هم پرې واوښته نو د دې ویره شته چې له هغې هم خلاص شم. د ژرندې څښتن وویل: اوس له ما سره یوازې 3 د سرو زرو خښتې دي، دا در سره واخله. سړي د سرو زرو خښتې واخیستې او د خپل هېواد په لور روان شو. له سړي سره په لاره کې 3 نور لارویان هم ملګري شول چې 2 یې ځوانان او یو سپین ږیری و. له هغو سره یې چې خبرې پیل کړې، ګوري چې سپین ږیري یوه خبره هم نه کوله. چیرې چې مرغیو ته ګوري خاندي. سړي له ځوانانو څخه وپوښتل: دا سپین ږیری څوک دی؟ ځوانانو ځواب ورکړ: دا زمونږ پلار دی. سړي وویل: دا ولې خاندي؟ یو ځوان وویل: دا پلار مې د مرغیو په ژبه پوهیږي او د هغوی خبرو ته یې غوږ نیولی وي، او کله چې هغوی کومه د خندا خبره وکړي نو زما پلار هم ورته خاندي. سړي وویل: ولې هېڅ نه وایي؟ ځوان وویل: زما پلار وړیا خبرې نه کوي، بلکې خبرې یې قیمت لري. سړي وپوښتل: خبره په څو کوي؟ ځوان وویل: یوه خبره د سرو زرو په یوه خښته. سړي له ځان سره وویل: غریب سړی یم، له دې به څه غریب شم. ته راځه، یوه خبره خو یې واوره. هماغه و چې یوه د سرو زرو خښته یې له جیبه راویسته او سپین ږیري ته یې ورکړه. سپین ږیري ورته وویل: په مست او سپان سیند مه ګډېږه. نور غلی شو. لاره اوږده وه او 4 واړه یو ځای روان وو. سړي له ځان سره فکر وکړ او ویې ویل: دا خو ډېر بلا سړی دی، د مرغانو په ژبه هم پوهیږي او د 2-3 ټکو په بدل کې یوه د سرو زرو خښته اخلي. ته راځه، یوه بله خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي 2مه خښته سپین ږیري ته ورکړه او سپین ږیري له لږ فکر وروسته وویل: چېرته دې چرتپوسان ولیدل چې ښکته پورته کېږي؟ نو ورشه وګوره چې څه خبره ده. نور غلی شو. سړي له ځان سره وویل: ما خو ډېر وخت ټپوسان لیدلي چې تاویږي راتاویږي، مګر یو وار هم نه یم ورغلی چې څه خبره ده. بیا سړي له ځان سره وویل: له غریب نه به څه غریب شي. راځه، دا 3مه خښته هم ورکړه چې څه وایي. سړي 3مه خښته هم له جیبه راویسته او سپین ږیري ته یې ورکړه. سپین ږیري ورته وویل: مخکې له دې چې کومه غټه پرېکړه وکړې، په پټه خوله له ځان سره له 1 نه تر 20 پورې شمار وکړه. نور له سړي سره هم څه نه وو چې سپین ږیري ته یې ورکړي، او سپین ږیري هم څه نه ویل. لږ نوره لاره یې چې ووهله سره جلا شول. هغوی په خپله لاره لاړل او سړي خپلې لارې ته ادامه ورکړه. سړی د کور په لاره یوازې روان و. سیند ته ورسېد چې ډېر مست او څپې یې وهلې. د ونې شاخونه او لوی لوی لرګي یې په مخه کړي وو او هرې څپې یې د مرګ اخطارونه ورکول. په دې وخت کې سړي ته د سپین ږیري خبره ور یاده شوه. له ځان سره یې وویل: یاره، په دې سیند خو نه ګډېږم. د سیند په غاړه کېناست. له خپلې کڅوړې څخه یې یو څه ډوډۍ راواخیسته او د ډوډۍ په خوړلو بوخت شو.
یو څه وخت وروسته د سړي سترګې په یو ځوان ولګېدې چې پر سپین آس ناست د ده خواته را روان دی. کله چې ده ته راورسېد ورته ویې ویل په سیند ولې نه اوړې؟ سړي ورته وویل په دې مست سیند نشم اوښتلی. آس والا ورته وویل ما ته وګوره خلک دغسې پرې اوړي، داسې سیندونه خو ما ته لښتي هم نه ښکاري. آس والا له آس سره یو ځای په سیند ورګډ شو. له ورګډېدو سره آس او ځوان دواړه سیند په مخه کړل. ځوان ډېر لاسونه واچول مګر ځوان اوبو یوړو. آس بیرته ځان غاړې ته راویست. سړی ورغی، آس یې راونیو او پښه یې پرې واړوله تر څو چېرته پل پیدا کړي. یو څه مزل یې چې وکړ پل یې پیدا کړ او له سیند څخه واوښت. بیا یې د خپل کلي لور ته مخه کړه. په لاره کې چې له ګڼو ونو تېرېده ویې لیدل چې ټپوسان ښکته پورته کېدل. سړي له ځان سره وویل ته راځه چې ویې ګورم. سړی له آس نه کوز شو. آس یې په یوه ونه وتړه او خپله د ګڼو ونو په منځ کې غلی غلی د ټپوسانو په لور ورغی. کله چې ورسېد ګوري چې درې مړي پراته دي. کله چې نږدې شو د مړو تر څنګ یو بکس پروت و. سړی سمدستي بکس خلاص کړ. ویې لیدل چې بکس له سرو زرو څخه ډک دی. دا مړي اصلا غله وو، کوم کاروان یې لوټ کړی وو او بیا دلته راغلی وو تر څو سره سره زر وویشي. مګر څه جنجال یې راغلی وو او یو بل یې په توپانچو سره وژلی وو. سړي د سرو زرو بکس او توپانچې له ځان سره واخیستې. په آس یې پښه واړوله او کور ته روان شو. ماښام تیاره وه چې کور ته ورسېد. کور ته د انګړ په لور ننوت. له ځان سره یې وویل ته راځه چې له کړکۍ نه یو وار وګورم چې ښځه مې کور کې ده او که نه. سړي چې وکتل ویې لیدل چې په کوټه کې یو غټ میز ایښی دی او ډول ډول خواړه پرې ایښي دي. د میز یو طرف ته یې ښځه ناسته او بل طرف ته یو نابلده ځوان ناست دی چې کړکۍ ته یې شا ده. سړی له غوسې سور او شین واوښت. له ځان سره یې وویل دې خاینې ښځې ته ګوره چې ژمنه یې ماته کړې ده او زما په کور کې له پردي سړي سره ناسته ده. ورو یې د توپانچې لټکش کړ، مرمۍ یې تېره کړه او په پټه خوله یې د نابلده ځوان خواته توپانچه ونیوله. مګر مخکې له دې چې ماشه کش کړي د سپین ږیري هغه درېیمه خبره ور یاده شوه چې ویل یې له هرې غټې پرېکړې مخکې تر شلو پورې حساب کوه. هماغه و چې له ځان سره یې حساب پیل کړ. په دې وخت کې نابلده ځوان ښځې ته وویل مور جانې زه به مې سبا د پلار پسې لاړ شم، کیدای شي پیدا یې کړم. ځوان بیا له مور نه پوښتنه وکړه پلار مې څو کاله کېږي مسافر دی؟ هغې ځواب ورکړ 20 کاله یې پوره شول او مور یې زیاته کړه. کله چې د پلار له کوره وته ته د یوې میاشتې وې. سړي چې دا خبرې واورېدې شکر یې وکړ او په دې ډېر خوښ و چې صبر یې وکړ، که نه په خپلو لاسو به یې خپل زوی وژلی وای. سړي له کړکۍ څخه په خپلې ښځې او زوی غږ وکړ راوځئ، هغه میلمه راغلی چې تاسو ورته کلونه کلونه سترګې په لاره وای. سړی باید له هرې غټې پرېکړې او غټ کار نه مخکې پوره فکر وکړي چې وروسته بیا په داسې وخت کې پښیمانه نه شي چې اوبه له وخت نه تېرې شوي وي. په ځانګړې توګه سړی باید د خوشحالۍ او غوسې په وخت کې هېڅ کله پرېکړه ونه کړي